د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت پلاوی د بلخ ولایت ته د خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه سفر کړی. د یاد وزارت یو صلاحیت لرونکی پلاوی تر سمنګان ولایت وروسته د بلخ ولایت ته رسیدلی چې د ولایت مقام او بیلابیلو ادارو او ریاستونو له مسؤلینو سره لیدنې کړي دي او په اړوندو موضوعاتو خبرې او بحثونه ترسره کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت دغه پلاوی په یوه غونډه کې د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ویلي چې د دوی هر ډول شکایتونو او ستونزو ته به په ښه توګه رسیدنه کوي او حل لارې به ورته پیدا کوي. چې هغه واقعي شکایت داسې نه چې بې ځایه شکایت وي، چې واقعي شکایت وي هغه به ستاسو له اورېدل کېږي او هر څوک چې وي هغه که په نظام کې کشني رتبه ولري که لوړ رتبه ولري هغه به راغوښتل کېږي او ستاسو شکایت به اورېدل کېږي. هغوی ته به بیا د شرعي مسایلو په رڼا کې هغوی ته هدایت کیږي چې کوم څه په شرط کې وه هغه به د هغوی سره بیا کیږي. هر نوع شکایاتی که شخصی که منصوب به امارت است ملت کدام منصوبین امارت اسلامی شکایت دارد انشاءالله ما را به توان قدرت میشنویم، انشاءالله به توان قدرت انشاءالله حل میکنیم. در این باره به خاطر همه شما را در اینجا زحمت دادیم، شما هیچ حراس نداشته باشین. خدا نخواسته ما اگر از کماندانی شکایت کنیم برای ما کماندان کدام سرزنش میته یا از مقام ولایت شکایت کنیم برای ما سرزنش میته از هیچ بی‌پروا باشیم. این تقاضای ما است که بعد از فتوحات کدام نظامی مجاهد خانه کسی را به زور گرفته غصب کرده، خانه را نمیده، کرای خانه را نمیده و همچنان موتر شخصی کسی را غصب کرده گرفته نمیده، نو شما میتونین در ریاست سما شکایات بلخ آمده سر از سبا، البته به خاطری که بعد از پیشین ما با مسئولین هم یک جلسه داریم چې دا موټر یا دا ویلی دا شخصی دی که دا دولت دی، مجاهد ته دا امتیاز نه کول کیږي او په اصل کې په حقیقت کې دا د هغه مظلوم ملت وي، دا د هغه مظلوم کس وي چې هغه د بربریت د دورې یو ظالم فاسد انسان د څخه په زور باندې نیولې وه. دا یادونې وړ ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ډول رغنده فعالیتونو څخه عام هیوادوال خوښي څرګندوي. وایي چې کله د دوی ستونزو او شکایتونو ته په ښه توګه رسیدنه وشي نو د ولسونو باور په نظام نور هم زیاتیږي او ټولنیز عدالت پلي کېدو ته به ښه زمینه ورسره برابره شي.